شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو خبره موره دا به تا سره او دا مور ما سره وي ما سره په پلار ولي ما سره به موري ستا مازغه خراب دي خلکو په کورونو کې خواخیان جګړې کوي زموږ په کور کې پلار جګړې کوي دې به ځان سره بوځي یو خبره ته کوم دا مخ پر باندې ماته کشر راغله دا ګوره دا پاتیو مور زمان السلام علیکم وعلیکم السلام دوی ته د ګونګی سانډه ښکاري اذانونه ورته دا وایي دا ټیک خلک نه دي دا چې کوم دی مور دې زمونو ته غلط تربیت ورکړې ده وایي دا پلار په شړي دا لرې کې ګنده او با تاسو ما ته راځئ ترخته کښېنئ منم دی ښه څنګه چل دی شاهجي دا دې څوک او راغلي څه ته یو ده خو راته وښودلی ستاسو بیان باچا جان دا اکبر او اسلم دواړه وروڼه دی په خپل ژوند باندې خپل جایداد تقسیم کړی خو اوس پاتې شوه د مور پلار مسله نو یو وایي زه یې نه ساتم بل وایي زه یې نه ساتم څوک یو وایي زه مور ساتم بل هم وایي زه مور ساتم په خپلو کې پردې لګوي مور او پلار دواړه نه ساتو که نه مور ساتي خو پلار نه ساتي مور ساتي خو پلار نه ساتي دواړه وروڼه لګیا دي وروڼه یې نه ساتي که دا انګورانې چې دي دغه وایي چې نه مور او پلار لرې کوي ستاسو نوم دی اکبر او تا اسلم جی جی نه ما ته وایي دا رښتیا دي دا ټول رښتیا دي که نه جي یو خبره ته وکړم باچا جان صاحب زما مور سره ډېره زیاته مینه ده او زما بچي چې کوم دي زما مور سره ډېره زیاته مینه کوي دا ما باندې فرض دی چې زه خپله مور ځان سره کور ته بوځم باچا جان زما مور سره ډېره مینه ده زه د هغې نه بغیر وخت نشم تېرولی او زما دا پلار چې کوم دی دا مشر ورور زما چې کوم دی دی ډېر وخت دی دا به ده سره شي ښه شاه صاحب جی دا مسله خو داسې څه تا ته څنګه ښکاري پیچیده غوندې ده ښه تا اولاد شته زامن دې شته او باچا جان یو مې زوی دی او یو مې لور ده تا هم شته او جي زما یو زوی دی یو زوی او جي او ستا یو زوی یو لور بلکل جی زه خو وایم داسې به وکړو شاه صاحب چې تاسو کې چې مور سره څوک کوم یو سړی ډېره مینه کوي او ځان سره یې ساتي هغه خپل زوی پلار ته ورکړي ولې چې په دې عمر کې خو به آخر دته هم لا تړن پکار دی څه به کېدی غریب نو تاسو فیصله وکړئ خپل منځ کې چې ته زوی ورکوې پلار ته او که ته ورکوې که بیبې ځان سره ساتي او که بل ورور دی ځان سره بوځي څه خیال دی ډېره ښه ده جي ټیک دی که نه بس سوچ به وکړئ دا څنګه خبره ده باچا جان زما زوی څه اوبه خو نه دی راوړی چې اوس به د دې بوډا خدمت کوي ولې زما نازنین زوی دی د چا نوکر خو نه دی زه خپل زوی نشم ورکولی زما مور ته دوه ګله سلام دی ښه زه مور په دې زوی نشم ورکولی دا مور را سره بوځه دا ته بوځه دا ته بوځه درته یم دا ولې زما زوی پالتو دی چې تاسو ما نه پالتو نه زه به یې ورکوم خبره وره دا مور بوځه پلار دلته بوځه زه دا مور سمباله کړه زه خپل زوی نه درکوم خبره مې وره خپله سمه
ته داسې وکړه تاسو دا هسې هغه ښکاري ته ورته بچی دا زما ته ځه صدیقي ورغی. آرام باندې کښېنې دا د تاسې ګمګار مه ګورو دا سم غټ غټ سانډګان سمه سانډه ده یاره خفه کېږه مه سم میلونه دي ساتلی دی هم ستاسو غوندې خلکو دپاره شاه صاحب جی څه د پښتنو منځ څه چل شوی دی وګوره لس کاله یې زوی لوی کړی دی اوس یې چې د زوی په سر راله چې خپل پلار دی ورکه خدمت دپاره اوس وایي نه زوی په ما ګران دی او مور او پلار څلوېښت کاله تاسو وساتلی خپل ژوند یې تاسو له درکړو پیسه ګټه او په تاسو خرڅ کوه د ګلونو غوندې نیازبین یې لوی کړئ نو دا اولاد دی اوس وګوره اوس په آخر عمر کې وایي چې دوی نه خو مونږ تنګ یو دوی لرې کړي له ځانه دا څه خیال ده دا څه وایي بادشاه جان ډېره غلطه کوي خو چې تاسو کومه فیصله وکړه هغه به دې ټول جرګې ته منظور یاره زه خو په خپله لیونی شو ما نه خو د داسې خبرې پښتو او هندکو ما نه هېره کړي څنګه اولاد مخلوق راغلو د خدای ول دې جهان ته ستاسو په لویېدو کې چې څومره تکلیفونه تېر کړي دي نو هغه ستاسو مور او ستاسو په لویېدو کې چې چا خپله وینه در باندې قربان کړې ده او تاسو یې خوشحاله ساتلی یو نو هغه ده ستاسو پلار تاسو دواړه وروڼه د مور پلار د سترګو یخوالی څه در باندې شوي پښتنو ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږېږي نه ستاسو دا جنګونه دي زیاتېږي او کمیږي نه څه در باندې شوي پښتنو څه در باندې شوي پښتنو دومره خو زه هم روټۍ خورم خو وخت یې نه وړو ولې شاجي بالکل تاسو مور سره مینه نشته ده تاسو ته کور کې یوه نوکره پکار ده چې تاسو ښځې نیازبینې په پلنګ باندې ناستې وي او مور مزي هلته ورته پیزار صفا کړي کور کې جاړو وهي بیا به لاړه شي روټۍ او په باورچي خانې کې به لګوي بیا تیاره ډوډۍ ورته راوړي چې بیګم صاحبه تاسو خورئ یعنې شرم کوئ تاسو دواړه او تاسو پلار کمزوری شو په پټو کې کار نشي کولی مزدوري نشي کولی ځکه په تاسو بوج ده خدا هم یاد ساتئ چې کله ستاسو مور هم دې حد ته ورسېدله چې دا غریبه کار نشي کولی نو تاسو به مور هم د کور نه بار شړئ یاره تاسو خو ډېر بدبخته یو مور او پلار خو که ته په سر باندې مکې ته بوځې او له مکې نه بیا راولې په خدای که تاسو د مور او پلار حق ادا کو او بیا مور او پلار ښځه او خاوند دا خو لکه ګل او د پرخې مثال دی چې پرخه ترې لرې کړې نو ګل مړاوی شي او که دوی مسله جدا کړو نو دې کې به یو کس مړ شي او یو بل به دالې مړ شي لخ لعنت په تاسو باندې دا زامن دی دوی نه دعا وګټئ په آخر عمر کې چې هغه جهان مه ښایسته شي تاریخ گواه دی چې کوم بچی د خپل مور او پلار عزت نه کوي نو هغه کله د خوشحالۍ مخ نه ویني و احسانا بالوالدین و احسانا بالوالدین آرډر از آرډر بدبختو د مور دعا جنت هوا او د پلار خیری د جهنم هیرې دي بادشاه جان باپ کا بادشاہ جان باپ کا بچو ما نه معافي مه غواړو لاړ شي دا وګوره د مور خپې ونیسو مور نه معافي وغواړو پلار نه معافي وغواړو اوس هم در سره وخت ده بابا جان موږ معاف کا موږ تاسو ډېر زیاتې کړې ما माफ कर दिया माँ माफ करे
مور ما معاف کا مور استاخو کی جنت مور منگا معاف کا مور منگا معاف کا مور معاف کا مجاړه ما معاف کړې چې پلار معاف کړې نو ما معاف کړې خو یا سړیا زما یو خبره په کولو وګورو اورا زما زړه نور نه غواړي چې دې په دغه زامنو سره نشته زامن نشته دا هغه زامن دی چې په پټو کې په پلو لوړیا ګړیا ګرځاو مزدوري دی ولا کوله وړه به ما به سب بالولا دی له ما په غربې کې بدونه ما او تا وکړل دی له بچو خاوندان شو ریشا درته د باچا جان خبره بالکل ریشا ده چې زمانه خدمتګاره جوړ کړې ده خزه تر غربې پورې خوبونه کوي ته کمزوري شوې ته کار قسم نشي کولی تا ته څه کوي چې موږ نه ساتو زه دوی سره نه اوسم کدی ما ته د هیرو تاج به سره کنه خو زه دې په دغه زامنو سره نه اوسم ما تا سره سر سپین کو ستا حیا عزت او شرم پرده مې وساتله هم د دې بچو که په ډیران مې ساتې که په تنبو کې مې ساتې خو تا سره ځم دې سره نه ځم کدی ما له چرګانو بولاو نه راکړي خو دې سره نه ځم دبا دمنا سامنو ناغا اکی یمنو نیکا ملقا دا کمر شمو کمر شنو سرطاقو مبلاتا جاری مکنا پریدا ما زمان زمان دے پریدا وګورئ دا د مور سترګو کې د اوښ کې وګورئ د پلار په سترګو کې د اوښ کې وګورئ نن خو ما درله دغه فیصله درکړه خو په راتلونکي وخت کې به دا فیصله نه وي هغه به د باچا جان فیصله وي باچا جان نور خلق په مینا محبت باندې مړیږي نه ستاسو دا جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو سوات پلمبو سوي نخترو